د پښتو په یو فولکلوري او تاریخي سندره کې یعنی په دې سندره کې د بارام خان نوم یاد شوی دی او دا سندره د پښتو ژبې ډیرو سندرغاړو ویلې ده. بارام خان څوک و، څه یې کړي، ولې سندرې ورباندې ویل کیږي، په اړه یې بشپړ معلومات درته وړاندې کوو. د پښتو د دې فولکلوریکې تاریخي سندرې او په دې کښې د یاد شوي تاریخي شخصیت بارام خان په اړه خلک دوه تنه یادوي. لومړی ځینې خلک وایي بارام خان د وزیرستان اوسېدونکی د ظاهرشاه په واکمنۍ کې د افغانستان په هوایي ځواک کې د الوتکې پایلټ و. الوتکه یې لوېدلې وه او مړ و. په دغه نسبت دغه سندره ویل شوې. په اصل کې دا سندره په هغه بارام خان پسې ویل شوې ده کوم چې د بره مومندو د کونړ او جلال آباد ترمنځ سیمې لالپورې د مورچخیلو خانانو د کورنۍ څخه و او د خپل وخت یو تکړه ولسي خان و. بارام خان چې د پلار نوم یې نواب سعادت خان و، پلار یې د لالپورې د خپل وخت له 1840 څخه تر 1846 کال پورې یو زورور قامي خان و. د پیرنګیانو پر ضد هم جنګېدلو. د دغه خاني به تر میچنۍ یکه غونډ پورې په تجارتي لارو مالي باج و چې په کال کښې به تر 12,000 روپو پورې رسېدو. د بارام خان په اړه راځي چې اوږدې غوړې څڼې او په چرګي اس به سپور ګرځېدو او دغه افسانوي شهرت یې په کال 1873 کال کښې هغه وخت ترلاسه کړو چې د یوه پیرنګي میجر مکډونلډ په وژنه په یوه غزا کښې بریالی شوی و. بارام خان وژل شوی یا په کومه پیښه کښې نه و مړ بلکې په خپل مرګ مړ و. د پیرنګي میجر په وژنه کښې ورسره یو کس بل ملګری و. هغه څه وخت پس په ډاکه کښې نیول شوی و او بیا پانسۍ کړی شوی و. WR.H. مرک د مومندو په تاریخ لیکل شوی په 1898 کښې په خپل ریپورټ کښې د بارام خان په اړه تفصیلي یادونه کړې. په لالپوره کښې د جلال الدین اکبر د وخت نه یوه کورنۍ د مومندو ترکڅو څانګې درماکور مورچخیلو د سیمه ییزو خانانو په منصب ناسته وه چې لومړی مشر یې ملک مورچه و. په مومندو کښې د ګوشتې او پنډیالې د بارام خیلو خاني هم وه خو د لالپورې خاني د دغه خانانو په نسبت ستره وله. زین خان د احمدشاه بابا په وخت کښې د لالپورې یاد خان تیر شوی. داسې لوتس خان، ارسلا خان او معزالله خان هم خانان پاتې شوي. په نورو خانانو کښې لنګر خان، سربراز خان او محسن خان. همدغه راز په دې خانانو کښې یو ځای یاد سړی توره باز خان تیر شوی چې د معزالله خان زوی و. سعادت خان یې په 1873 کال کښې ګوښه کړی و خو څه وخت پس یې د سعادت خان د بارام خان پلار سره روغه وشوه. په لومړي افغان پیرنګي جنګ کښې د امیر دوست محمد کلک ملاتړی و. دوست محمد خان به ورله 6,000 معجب هم ورکولو. د شاهجهان په وخت کښې د ملک مورچه زوی قلندر شاه خان و. د باجوړ د بارام خیلو منصور خیلو خاني چې کله په خپل وخت کښې زوروره وه نو د خپل واک پولې د لالپورې د سیمې سورۍ تیږې ته رسولې وې چې دغه د لویدیځ په لور د قدیم باجوړ پولې وې. د دغې کورنۍ او د باجوړ د منصور خیلو د خاني ترمنځ نږدې اړیکې به وې او خپل منځي خپلوي یې هم کړې وې چې د سعادت خان یوه ښځه د باجوړ د اژدر خان لور او صفدر خان خور وه.
دغه راز د دغه خاني د 14مې پیړۍ د باجوړ یو روحاني شخصیت سید احمد المعروف مرزاد ولی سره هم نږدې اړیکې وې. مرزاد ولی مړ هم په لالپوره کښې و چې د دغه خانانو ترمنځ روغې جوړې له د باجوړ نه تللی و. هلته ناجوړ شو او مړ شو او بیا خپلو مریدانو د خپلې سیمې په لور راوړ او دلته د مومندو په دانشکول کښې خاورو ته وسپاره. مورچخیل د احمدشاه بابا په وخت کښې د هغه مرستیال و. دې کورنۍ او داسې د مومندو د سیمې نورو ډېرو قبیلو ته به کال په کال د افغانستان له اړخه کلیز ماجب هم ورکول کېده. بهرام خان هم په دې کورنۍ کښې یو تکړه ځوان و. د فرنګیانو پر ضد و. وخت په وخت به یې د هغو پر ضد په جنګونو کښې هم برخه اخیسته. د ده یوه کلا د چیلګازو په سیمه کښې وه چې پلار ورله جاګیر ورکړی و. د لالپورو د خان سعادت خان لور د امیر شیر علي خان ښځه قمرجانه وه او امیر یعقوب خان او سردار محمد ایوب خان غازي میوند یې زامن وو. دغه ښځه د محمد خان، سخي شیر محمد خان، بهرام خان، نعمت الله خان، فتح محمد خان، نوروز خان، سلطان محمد خان، یار محمد خان او عطا محمد خان خور وه. د دې بهرام خان نه پرته دوه بهرام خانه نور هم په پښتنو کښې یادېږي. یو د فخر افغان خان عبدالغفار خان باچا خان د پلار نوم بهرام خان و. بل بهرام خان د خوشحال خان خټک زوی هم و چې د پلار پر ضد د مغولو مرستیال و.